گران مینا والو اوریدونکو دا بیان با تاسو ته زما په چینل بیانات کې ملاویږي. د باقی بیانونو اوریدو دپاره زما چینل وګورئ او سبسکرائب کړئ. سلیمان علیہ السلام تینا تربوز کی ظلمیا پدی محل کی تد ابراہیم علیہ السلام دا وقت نبی رئی او دا اللہ پیغمبر آئے سڑا جو ویردے کی سلور ذرا کالا اسی کی نو خاما خواہ خوراک بمس کئی وارد بول خٹ بول دا خود انسان دا پارا لازمی شہ دے جی پا خبر پوئے گے اور چھ خوراک نور کے امری سلیمان علیہ السلام دینا تبوز کئی سلور ذرا کالا سنگا جوندے پاتی شوئی دا خوراک دی سبندو بس دے اے دا اللہ پیغمبرہ یو فرشتہ رانی دا آگے فرشتی پلاش کی یو شیشنی پاگی کی یو سوس ساس کی اوپوی حاق خوراک دخلی تخت کم زمبا پی لوگم ختمشی و تند من پی ختمشی سلیمان علیہ السلام چی دی ششمال تو کتن پکی وارو بولو اور نہ غٹ بولو تو خبر پوئی گئے کمال دے کرنے دے چچا جواب را کر آگا خود ادوارا جہانا خیستہ کا کمال دے کرنے دے سلور سر کالا جوندے پاتی کیندل وارا بول نشتا غٹ بول نشتا اور ششمحل دے سلیمان علیہ السلام تینتا پوز گئی ظلمیہ تھالا اللہ دا تمرا مقام و مرتبہ پسشی در کری دا اوتار گئی دا اللہ پیغمبرہ زد مور و پلار پا خدمت دی زیل آگل امام مور من فالج و حلبا پلار من فالج و حلب ما پینزل لسکان مسلسل شبانا روزیوں سکند مور و پلان خوزید لینم ما پینزل لسکان دمور و پلا خدمت کرے دیم کلچ دما مور و پلا دنیانت لیم داد وائے رات کڑ و بچیا اللہ دل دنیا آخرت کی داسی زیدر کچی پیغمبر تماشی دراشی دادا مور و پلار پر دعا دے زیدہ آخر سرور عقائد قرآن کریم لگر آوالے دا محمد اسحاق عرف ملنگ دی والد محترم دے اللہ بوبخی دے ویل مور و پلار سر نیکی کو پشون مور و پلار سر نیکی نکی گی پشون بانے مور و پلار سرا کتے خدمت کی اگر دعا کئی کتے جامع روڑے اگر دعا کئی نظر جوڑا جامع روڑا دمور جو دعا ترسی آواز رانا گئی دمور دعا ترسی جی تمہرا خدمت کے کوا دا مقام ابراہیم کی وجہ سے ولاڑ بلدی کو غارتے تیلے چولی ہوا بخواب دی کزو کے ملنگان کر دیتے تیلے بو پکی بدو من شیر آتلو اسادر نبی بوجی خودی جوڑا کڑی ہوا پھر خوش مقام میں پکی راؤن کو ڈکی دبانا دا دیو تیلے غارتا چولی ہوا نچے دے با مانزل سجدی تا ٹیٹی دو سجدی لبدلو اگا تیلے با مخ کی پس مکہ لگے دا رکو کی مت تکلیف ہو سجدہ کی مت تکلیف ہو یا مولانا سے بلاواز کے ظلمی آداخ غاڑی نداتی لئی کو زکتا دی پا مانز کی خلل راولی وین مولانا
پدیتے لے کے خوزما دین و دنیا دوارا پراتی دی وہی ظلمیہ پدی کسی دی وہی صاحبہ پدی کی زمامور دا دیر ضعیف شوی دا نہ دا ضعف دا وجہ نہ کمزور شید وڑا شید پدی تلے کی دادا مادان سا خدا دا مارون بے دلنے دے دا مسلورم کالے آغا شام نرادم حج نرادم او دا مرغان سر پدی تلے کی روڑم پیچھے نزل میاں خبر خود دیرا خیستا دا نو دیوتی مولانا سے دا ما سلور ذرا راوستا کعبے مبارکی تو مدینی منورے دا عرفات تو دی مناسک کی دی تسمر چینی دا ٹوزتی سر یو شان ادا کو غار نے کو زومنا دی دا وڑو بولو دا غٹو بولو خیالم ساتم نصحا خوبہ میں نبی ادا کری مولانا سے دوتی نبشینا دا حق دا کولو خبر بنکے بس خدمت کوا خود حق دا کولو دا خبر بگورے نکے دا خودی دا شام نا سلور کرتا بیت اللہ شریف درا وستلا چسل پیری دا دنیا دا آخری سر رائے دا اللہ رضو جلال نی کو لرا ولی او سل کالے پگاڑا اگر زوین تاکہ دمور پرہم کی او ساخست دا یو ارغ دیارا ولی دے داغی حق نہ ادا کی گی آقا مولا فرمائی دمور اللہ سر احسان کئی صحابی راگیا قید الجہان تارز کئی یا رسول اللہ ٹولو ہے لیکن خلاص سارا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مور پلان وفات شیویدی دوڑا وفات بھی کرنے وفات شیویدی اب ایسو اندر گا خدمت تو ادھرے گا اللہ نے ورکیات ورکی یا رسول اللہ مور پلان وفات شیویدی زدی مور پلان در پس دو وفات احسان کول شما حضور فرمائل بالکل مور اپلار تر احسان ولیل شکول آقا مولا دا مدینی منوری جانان فرمائل ان من البر بے شکد پتمامنی کو کیونی کی دارا ان من البر بے شکدنی کو نیونی کی دادا انت صلی اللہما مع صلاتکا کل چیزان لفرض منز کے ندمور بلار دا پارا نفلی منز کوا وانت سومو لہما مع صیامکا او چکل زال لروجی نسی ندمور بلار دا پارا نفلی روجی نسا زکستاد دی عمل سوفتا والدین تملاویگی سرور کونم دا مدینی منوری جانان فرمائیں ارحمو موتاکم بالصدقات پخپل مڑو باندی حوالہ دا صدقی ارحمی گئی پخپل مڑو پس خیرات او صدقو کئی پخپل مڑو پس خیرات او صدقو کئی دا دی خیرات او صدق تردی پوری کمالات عزیزی کی شاہ عبدالعزیز بھی وہ خبر علی کلی سڑے حیران سی چھوڑا استادا فضل سمرت دے دے استادا کرم سمرت دے دے کمالات عزیزی اور خبر را نقل کئی چھدیو بزرگ کاونڈی وفاش شلو نخپل کاونڈی پا خوب تولی دا
چیزی دنو سڑے خفاو پریشانو اللہ دن کو تاسو دا قبر دا پریشانی نو ساتی سڑے پریشانو جی وہی ما دیتا پوزو کچی وجہ سنا راتی گاوڑی خبر خونی زما یو ولور دا او اغد حیاب اغد کے احتمام نکی دا پردی احتمام نکی سنگا دا پردی احتمام نکی دا غیر محرم سارا بالکل آزادانا بیغم گردی کله شین غاړه لذي د پردو سړو سره کله یو طرف ته کله بل طرف ته د پردو سړو سره ګرځي داخې د وجه پریشان یم د شیخا وای کلاله زما بچی ته د لګ نصیحت کو ته پریشان یم ما سحر جی بزرگ را پاسې د داغه د نانا په تالاش کې د گاونډي دروازې لراغې دروازہ اٹھکی دا تپوس کیگی بدی کور کی زماد دی دوستوں زماد دی گاونڈی گرو داغی سر نکار دیں کون آواز شاہ کور کی نکینی بارو پسی گردہ کشد جرا پیدا کا آزاد خیالہ دا روشن خیالہ زنانہ دے جی روشن خیالہ میری جان میری جسم میری مرضی آئے ہائے آئے ہائے قرآن کریم کی اٹھکے دے دارا تکوبا فخم دا قرآن کریم کی رب لا تعال فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم مولا کریم فرمائی زما محمد رسول اللہ مومنان تدخل جان زیاد وردے معنی سو مفسرین وی چی دا مومن پا بدن کی دا پجامہ پوزیشن کے دا رہن سین کے نشستو برخاست کے دا پدی ٹھول بدن کسی دے پدی کی بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واق ہوئی واق بیچا سرئی دا سر دا وقتون والا دا بوتر نکا پھورے کشریدوی چی حضور ماتا گران دے نو دا دپ بدن کی بد دو واق نوی دا اللہ او دا اللہ دا رسول واق ہوئی نو زمان جسم زمان ندے زمان جن او زمان مرد دا خودے دے اگر دا خودے پداش کی دے زمان دا جن خواہش دا حضور مبارک پرنگ کی دے میری جسم میری مرضی نہیں فرمائی بسم اللہ الرحمن ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ دا مومن پدی بدن کم دا مومن زر اختیار نشتا دا مومن بدنم زمانے دا مالم زمانے زمون دا بدن دا خودے پواک کے دے کہ ما پواک کے دے آواز رانگے دا خودے پواک کے دے دا خودے دا مرضی مطابق کی زمان دا مرضی مطابق بنی لی زنانا پتالا یوت لزگوری دیو سیر پغاڑا بانی راست دا بچائی ماں والد محترم ستابے کا خوب کی لیدلے دو زیادہ نخفر پریشان دے خواہ خبر خودی خو کا بچے پر دے اہتماموں کا اور موبلا اپلا پسی خیرات اور صدقوں کا کوئی زنانہ ہوئی شیرہ نور وسمی نکی گی کور تا بننزم بمرگ بدا کورا بیاروزم سبحان اللہ ہوئے دویم دا خیرات اور دا صدقی خبر دا نو رب تا زمان حال معلوم دے لیکن کے مازر سشتہ دینا
نو د دې سینې د اوبو یو لپر اوچته کا او هغه یو لپ اوبو بیا سین ته ورغورځول چې یا الله ما دا یو لپ اوبو چې کړي دي دا ما ستا په نوم خیرات کړي. څومره پیسې په لګي دي؟ زنانه چې خیرات وکړور ترال الله امدغه بزرګ وي ما د خپل گاونډي بل شپې لولي دلو راته وی گاونډي الله دې دل خیر درکړي ما پسې بچي دومره لوی خیرات کړې دې الله د خیرات په سبب ډیر خوشاله کړې ما دوی ما ته په دې خوب کې چې لور خیرات خو دې مالی دلیو هغه کوم خدیبونه باندې کړو خیرات خو مالی دلیو هغه یو لپوبو چې د سینې راواغشتي د علماء کرام ناس کې حضور مبارک فرمایي چې تیره زمانه کې الله یو انسان په دې بخلو چې په لار روانه وه او وی کتل سپي خټې خوړې سپي خټې خوړې نو خټې خو سپي خوراک نه دی که نه خټې ولې خوړې معلومه دا شو چې دا سپی تږی دی خټې د دې وجې نه خورم چې دا خټه کله د دې سپي مړۍ سره به ولګېده نو لوالې به د هغه جبه لوندکه خټه به وه نو هغه د جبې تپش به یې ختم کړ نو دا انسان پوه شو چې دا سپی تږی دی هغه یو دم موزه د خپې نه وویسته موزه یې د خپې نه وویسته او کوی ته یې ځوړنده کا او تر دې پورې هغوی چې غالبا زنانه وه چې کله رسۍ کمه شوه نو خپله لوپټۍ ورته واچوله او په هغې اوبه راوویستې په موزه کې سپي ته یې واچولې الله د هغې عمل په سبب هغه بخلې وه لږ اخلاص سره سبحان الله ووایئ یو خبره ما ته را یاده شوه یو بزرګ په یو باغ باندې روان و مالدار دریل سړی دی اربپتی سړی دی دیندار دی په یو لار باندې روان دی مخې له باغ راغی جي چې باغ راغی باغ کې نوکر لګیا دی څوکیدار لګیا دی ورق سمئ ګوټ کوي اشارې کوي وہ لګیا دی باغ کې خدمت کوي نو نو په دې سړي پسې روټۍ رااله چې درستخانې ګلو کو روټۍ وایي چې ترکاري وه چې د روټۍ ګلو کو چې ګوري دا غړغ نه سپی راخوشی دی په غورځانګ رامنډې وایي چې سپی رانږدې شه نو دې باغ کې چې دا کوم سړی ناست و ده سره احساس پیدا شي دا سپی ما ته چې اوږې ښکاري چېرته نه راغلی دی هغه هغه نیمه روټۍ مو ورخوردوله بس په غرب غرب یې وخوړه نیمه چې پاتې شوه هغه یې ما راغورځوله هغه یې وخوړله بس بده بده چې سره راغلي وو هغه سپي وخوړو د لاسو څنډلو درستخان یې واپس وتړلو دا سړی چې دی دی د لرې نه تماشه کوي دله راغې وی زلمیا دا باغ ستا دی وی چې نه زه خو نوکر یم زه غلام یم وی غلام دی وی او وی تا چې دا ټول ورځ کار وکړو دا روټۍ دې سپي ته واچوله دا به د هغه د رضا دپاره چې ښه چې او دی په ځای پرې خو د سړی لاړه شي ته د چا غلام یې یاره چې زه په خوش مقام کې د پلانکي سړي دا باغ دی او دا ولې زه ساتم هغې باغ مالک ته لکه باغ پلانکي وایي چې وی دا باغ سره د ځمکې خرڅې وی بالکل یې خرڅوم وی پسو یې اخلي سودا وشوه چې باغ خرڅ سره د بوټو سره د ځمکې باغ خرڅ چې خرڅ یې کړه هغه پیسې ورکړي واپس راغی دی نوجوان ته وایي ای نوجوانا نور اجر دی دا اللہ سره دی زما په دین د خیرات باندې دومره خوښ شولي چې ما
وست ماتا دا اللہ پنم در بخل دے چی دا انسان پنجت کی دا خیرات و دا صدقی دمر قدر بھی او آئے مولا کریم دے ساد خیرات و دا صدقی سمر قدر کئی آقا مولا سرواری کونے شفیع معظمہ نور مجسمہ وسیل بھی کسا مہمان لامکا طیب مرسلہ شفیع آسیہ تاجداری حرم وقاری حرم سرور مدینہ سرور زینہ باش تخلیق کائنات فخر موجودات محبوبی کردگار مقصودی کردگار تمام مدغم خوار بخوراش و دخان رسار واللرد الفقار بدار محمد رسول اللہ ٹولو ہے صرف اخلاص ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امتی امت مرحومت لما امت دے دا امتی مرحوم دے تدخل قبورها زما امتی کل قبر تداخلی کی گناہ نبور سروی تدخل قبورها بذنوبها نجی کل قبر تداخلی کی گناہ نبور سروی وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها او زما امتیاں کی دا قبرنو نپاسی نو گناب پہ باندی نوی تمحص عنها باستغفار المؤمنین لیکن اخلاص سر جی حضور السلام فرمائی زما امت چی دے دا امتی مرحوم دے نشی کل قبر تداخلی کی گناہونا باور سرائی اور چی کل دا قبرونو نپاسی آواز رانا گئے گناہونا بپینی دا خود نیم دا خود اللہ محبوب فرمائی دی ورے تمحص عنها بے استغفار المؤمنین اللہ مددین گناہونا دا عام مسلمانانو پا دعاگانو بانی معاف کری بھی گناہونا بتیرے اللہ دے کری بھی دا دے وجینا پل مشاران پا دعاگانو کی یاد ساتھیں رب کریم جل جلالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ دے زمونگ استاسو تا ٹولو بخن نصیب کی امین تو آئے اور دا مرحوم حنیقل پا قبر دے اللہ دنور بارانو کی حنیقل کا کہا دے الہ العالمین دلوی خوشالو سر ملکی اور قبر دے اللہ دے خوشالو دا سفر سبب کر دے برکات دے اللہ با اولاد بانے کی پودے کی درکل دے اللہ خاد و عباد الذی لگڑی خبر مثلاسوں پا خدمت کی عرض کی مولا کریم دی پہ مالا اور تاسو تو اللہ دا عمل کرو توفیق آکی صحیح شو جی بس بگو الحمدللہ رب العالمین ملک دا بس بگو صلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأولاده وخلفائه وأصحابه أجمعين
یا اللہ حاضرین جمع و بخا، حاضرین جمع مور و پلار و بخا، تمام کلیتا پا نظر در رحمت سر و گورا، چید شاہ نارینا اولاد نی خدا نیکان نارینا خیستا اولاد ولا ورکا، اور چید چاوی یا اللہ نیکان صالحان لوئی کا، اوارا معاشمانان خدا خوشحالا کا، زمونگ پا دے مجلس کی سرد مازم دے دیر و ملگرو مشکلات کی، مولا کریم دخل جاہو جلال بطفیل، نبی پاک صاحب الاولاد احمد مجتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطفیل دے اللہ زمونگ استاس تک ٹولو مشکلات آسان کی، اللہ مرید دوارو جہان حیا و پردو ساتی، کمزوانان بے روزگار دی اللہ دے حلال و روزگار ورکی، چلے چاشتا خودے دے پکی برکات واچھی، ملگری علماء کرام دے اللہ ٹول خوشحال کی، یعنی گل کا برکات دے اللہ پر چک کے خودے کی، محمد اسحاق ملنگ سے دے خودے خوشحال کی، بدے مجلس کی چاہر سمرہ مادی بدنی لسانی قولی روحانی جسمانی سمر امداد چاکڑے دے، خدا بدلے بدوار جہان ورکی، امین ہوئے خدا دا ترسر محایا و پردو ساتی، دا بدرنگی دا شرطوری دا بدنامی دا شرمدلی دا کمزوری و رضی دا توان دا قہر و دا غضب دا ید و دا خبر نارازگینا دا قطع و قضبنا دشمنینا نا ترس مرگنا دا ظلمنا دا بیکار مرضنا دا ہر سنگ مرضنا دا ہر شرنا دا دشمنینا الہ العالمین طول محفوظ اساتا، حسین اللہ سے بھی مظہر سے بھی دا محفل مغت خلق ترسی دا فیس بک پلی کا باندے ہو دا نیٹ پلی کا باندے دیر دوستانی زمو سکم سلور لکا خلق دے طولو تا دعاو کی چو خدے والا خیر ورکی، خدے والا خوشحالی ورکی، و الہ العالمین جل جلالہ دی زمونگ استاسو ہر عمل دا خپل رضا ورکی، استاسو دا طولو نا یو جہان مننا، استاسو طولو دیر مشکوریم اور حاجی محمد شکل جان سے مادا دعوت را کرے دے، تاغم دیر مشکوریم خدے دے ہر مشکل آسان کی، شاہجان سے دے خدے خوشحال کی، علامہ ثناء اللہ سے دین کی دیر لوی خدمت کی، دا تمام علماء کرام دے خدے دے دارین و عزت و مال اعمال کی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. السلام علیکم، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل بیانات کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔